السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قضای لمانځه طریقه. نن سهار مثلا لماس لمونځ قضا سو، دا لمونځ به زه څنګه راګرځو؟ دوه صورته دي. زه به یا صاحب الترتیب یم یا به نه یم. که زما پر ذمه باندې شپږ زاړه لمونځونه پاته و نه وم یې راګرځولي، یا پنځه زاړه لمونځونه و نه وم یې راګرځولي، یو دغه لمونځ چې نن سهار لماس قضا سوی دی هغه زاړه لمانځه ته ور زمیږي، له هغه سره حسابل کېږي. شپږ لمونځونه زما پر ذمه پاته سول، زه صاحب الترتیب نه یم. هر وخت چې دا لمونځ راګرځوم هغه وخت یې راګرځولی سم، که مازدیګر وي که ماښام وي که ماخستاني کار ټیم. او دوم صورت دا دی که زما پر ذمه شپږ زاړه لمونځونه نه وه باقي پاته، بیا زه صاحب الترتیب یم. د نن سهار لمونځ له ما څخه قضا سو، تر شپږو لمونځو پورې ترتیب غواړي، یعنې د شپږم لمانځه وخت چې وځي تر دغه وخت پورې باید زه دی په ترتیب کې راوګرځوم. مثلا د سهار لمونځ له ما قضا سو، ماپښین پر لمانځه ولاړ یم، د سهار لمونځ زما په یاد دی، د ماپښین لمونځ مې نه دی سوي، د هغه لمونځ به زه د سهار لمونځ اول ورکوم، بیا به د ماپښین لمونځ کوم. یا د مازدیګر پر لمانځه باندې ولاړ یم، د سهار لمونځ را په یاد دی چې نن سهار خو له ما سره لمونځ قضا سوی دی، هغه د مازدیګر لمونځ فاسد دی، د سهار لمونځ به کوې بیا به د مازدیګر لمونځ کوې. او دا که د سړی هیر و، مثلا ماپښین یې هم هیر و، مازدیګر یې هم هیر و، ماښام یې هم هیر و، ماخستان نور په یاد سو، تر ماخستان تر لمانځه نه مخکې بیا راګرځوي، تر ماخستان تر لمانځه نه مخکې بیا راګرځوي. درې شیان ترتیب ساقط دی. هیر ترتیب ساقط دی که د سړی هیر سو، یعنې د سهار لمونځ یې هیر و، ماپښین یې هم هیر و، مازدیګر یې هم، ماښام یې هم، ماخستان نور په یاد سو، تر ماخستان تر لمانځه نه مخکې بیا راګرځوي. او دوم شی چې ترتیب ساقط دی هغه تر شپږو لمونځو چې ور واوړي، یعنې نن د سهار لمونځ له ما څخه قضا سو، نو چې د شپږم لمانځه وخت ووتی بیا له ما ترتیب ساقط دی، بیا هر وخت چې زه غواړم هلته یې راګرځولی سم. دریم ضیق الوقت دی چې وخت کم وي. اوس مثلا د سهار لمونځ له ما قضا سوی دی، د ماښام لمونځ ما ته ټیم را کم سو، اوس دلته ما ته را په یاد چې نن خو د سهار لمونځ له تا قضا سوی دی، نو زه به څه چند کوم؟ هلته که د سهار لمونځ کوم د ماښام لمونځ قضا کېږي، تر وخت وځي، بیا به د ماښام لمونځ کوې، ترتیب ساقط دی، بیا به د ماخستان تر لمانځه له مخه بیا هغه خپل د سهار لمونځ راګرځوې. دغه د قضایي لمانځه طریقه ده. او په دوم میسج کې به هغه بیا چې هغه لمونځونه چې د سړي څخه قضا سوي معلومات نه وي ورته چې له ما قضا سوي دي که نه دي قضا سوي، هغه لمانځه طریقه په بل میسج کې بیان کړو.